راوړه که نه ورته دې وسوځوو هلو السلام علیکم. جوړ په خیر صحت ښه ده مننه شکر ده. چیرته یې؟ زه خو دفتر کې یم باغ سره ولاړ یم، ژر راشه. نو اوس خو به درتګ ونه شي ځکه 4 بجې رخصتېږي بیا به لاړ شو که نه اوس راشه. زه ګورم زه ورځم که اجازه یې راکړه راځم صحیح زه سمه ده ګاډي کې کارم دی او چې استاذ بس اجازه راکړي او که نه استاده ګاډی خو مې جوړ کړ او کور نه زنګ راغی او ضروري کار دی نو که ستاسو اجازه وي نن به زه وخته لاړ شم صحیح ده زه لاړ شم خو سبا به په وخت راځه چې هغه ګاډی یم کار پکې ډېر دی چې هم بیا وکړي صحیح ده استاد خیر اوسې استاد مال د هغې هلک فیلډر جوړ شو که ستاسو اجازه وي نو زه به یې بوځم هغه خپل مشکل به پرې حل کړم چې موږ سره شاګردان شي بس د کورونو مشران شئ یو څه مشکل دی پې حل که خو پردی ګاډی دی ماښام بیا په وخت راوله سهار به ورپسې سړی راځي صحیح ده استاد شینواري صاحب ناوخته شو را باندې بخښنه کوه هلته افس کې کارونه لږ زیات دي که نه نو ځکه نه هېڅ خبره نه ده خدای دې وبخه خو داسې کار به وکړو چې لاړ به شو ځکه چې نور هم ناوخته نه شي اولته یو هوټل نوی جوړ شوی ډېره یو خوندوره پیزا ورکوي زه یم چې لاړ شو اولته پیزا وخورو څنګه دې خوښه ده سمه ده شینواري صاحب یادونه مې همدا کوله چې په افس کې کارونه لږ زیات دي نو کیدای شي دا هفته هغه واده پوره نه کړم کومه چې تاسو سره کړې وه چې هر مازدیګر به له چکر لپاره وځو نو دا هفته زه مصروفه یم انشاءالله چې دا کارونه راکم شي بیا به ځو صحیح ده که نه کومه خبره نه ده همدرد صاحب چکر هر وخت وهل کېږي کله چې فارغ شي کارونه دې خلاص شو بیا به چکر یې وهو صحیح ده انشاءالله اوکې دا واله دا ګرمي دا موټر خو ماته د ذبیح همدرد ښکاري خو هغه خو دلته نشته چې دا سړی څوک دی کیدای شي چې دا غلی او دا موټر یې د ذبیح الله نه را پټ کړی ته صبر چې زه دې اوس چاره وکړم ته څه کې په رڼا ورځ په دو موټرو ته خېږي والکه دماغ خو به دې نه خراب خپل ګاډی مې دی ورخېږم به که نه کښېنه مړه خپل ګاډی دې دی خبرې ډېرې مه کوه دا زما د ملګري ذبیح الله همدرد موټر دی او دا راته ووایه څه دی که زما ملګری والکه نه ذبیح الله پېژنم او نه تا پېژنم زه خپله مېلمه یم هلته یو انډیوال پسې مې راغلی یم چالاکي مه کوه ما نه د شپې څوک غلا نه شي کولی او ته راځې په رڼا ورځ موټر پټې والکه نشه دې کړې که تماشه دې کړې ده مزغو کې خو به دې فرق نه وي زما خپل ګاډی دی دا وګوره ښه مطلب دا ستا موټر دی نو ستا دماغو کې فرق دی مړه ښه دا موټر چې د دې شو نو د ذبیح الله همدرد موټر خو هم همداسې و
پرون هغه څنګه ویل چې دا موټر زما دی او ما اخیستی؟ ورو وبخه ستا د ملګري څه شی نوم و؟ زما د ملګري ذبیح الله همدرد په څه شي کې کار کاوه؟ هغه دلته په یو غاټه کمپنۍ کې کار کوي. السلام علیکم ورو. وعلیکم السلام. ستړی مشي؟ ښه جوړ خیرات دی. شکر دی. ذبیح الله استاد دلته کار کوي. او هغه دی ور. السلام علیکم استاد. وعلیکم سلام ورور ښه جوړ خیرات دی استاد. دا زما ګاډي کې مشکل دی، دا بریکې څه شوی دا به مې لږ ورته ټیپ کړي او بار بار بندېږي ماجي، دا مشکل دی. مشکل نشته دی، خو دغه دی شاګردان مانځه ته تللي او ډوډۍ او مونځ ټیم دی، مازدیګر به بیا راځي نو. هېڅ مشکل نشته، زه ځم تو سم ته سبا ته ورپسې به بیا راشم. صحیح دی؟ صحیح ده، بس ګاډی به انشاءالله صحیح دا کېدی سره واغله. صحیح شو. کومې کمپنۍ کې کار کوي؟ د پول نه مخکې چې ورکشاپ دی د ګاډو هغې کې مستري دی، کمپنۍ کې کار کوي. یاره زه خو وایم که نه چې ښه یو څوک دې ګرم کمه. ته لا ځان ته مسلمان وایي، په مسلمانانو دروغ او تهمت لګې. مستري به ته یې، مستري به ترز وي، مستري به ټپ. چپ بله خبره ونه کړي، که باور دې نه راځي راځه ګاډي کې کښېنه چې اوس یې در وښیمه. دا غستان دیوال نه دی ذبیح الله؟ بالکل دا زما ملګری دی ذبیح الله همدرد. ده خو ما ته ویلي چې زه په یو دفتر کې کار کوم که نه، او دا خو دلته مستري دی. صبر وکړه زه ورځم. نه 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 صبر وکړه، ته ورته زنګ ووایه چې څه وایي درته. ورکه صبر وکړه، زه زنګ ورته وایم. ولا عجبه خلک دې ما ته ویلې وایي زه په یو دفتر کې کار کوم او والله که مستري. السلام علیکم. جوړې ښې په خیر یې؟ چېرته یې؟ زه خو دفتر کې یم. اوس چېرته یې اوس؟ اوس دفتر کې یم. دفتر کې ولې؟ صفا خبره وکړه چېرته یې مړه. یار ته ولې دا بار بار پوښتنه کوې چېرته چېرته؟ دفتر کې یم که نه؟ دفتر کې؟ زه صحیح شو، مننه. راغلی اچا رښتیا ویلي چې رښتیا راځي، د دروغو به کلي وران کړي. ولا عجبه خلک دي، ستا دا متل پر ځای دی. ده ما ته ویلو چې زه په یو دفتر کې کار کوم او اوس دلته دا مستري دی، ته ورته وګوره. الله خو دې هدایت ورته وکړي. زه درنه لاړم بس. چېرته ځې؟ چېرته ځې؟ زه به دې ورسوم که نه. صحیح ده، زه کور ته ځم. زه ښه صاحبه، هغه بارګین خو ستاسې دی که نه؟ غټ بارګین. ورور هغه هم زمونږ دی، دې خوا د سرې سره دې خوا د بل غټ بارګین هم زمونږ دی. وبخښه. شینواری صاحب څوک دی؟ جواب ورکړه که نه. دا یو مستري دی یا راسې په عذابول کوي. وخت نه لرم، بیا به په کلاره ورسره ګوري. مسخه چې خفه نه شي در نه. خدای دې سل پیرې خفه کړي، چندان سړی نه دی، غریب سړی دی.
داسې معلومیږي چې د دې سړي ګاډی خراب دی. راځه د الله د رضا لپاره خو ورسره کومک وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خی جوړ ولې وروره ګاډی خراب دی؟ ولا وروره نه پوهېږم، یو دم را باندې بند شولو، سلب نه وهي. زوی مې هلته مریض دی، که زه هغه هسپتال ته ونه رسوم هغه به مړ شي. ته صبر وکړه، تشویش مه کوه ښه. ته منډه سلب ووهه. وروره ډېره مننه چې ما سره دې مرسته وکړه او زما د زوی ژوند دې وژغورلو. زه به ستا دا احسان هېڅکله هېر نه کړم او دا زما کار دی، زه خپله معین یم چې هر امر خدمت ما ته ډاډه ویلی شي. هېڅ کومه خبره نه ده ورور، بس دا زوی دی شفاخانې ته زر ورسو، همدا به دې ما سره ښېګڼې او ځه الله دې مړ شه، الله یې صحت ورکړي. ښه عمرانه ته ودرېږه، هغه علي چې تر څو د کوره راوځي زه به دې دوکان ته ورشم لږه سودا رالم. صحیح دی؟ صحیح شو، ورشه زه. عمرانه ستړی مه شې، څنګه چل دی؟ دلته څه کوې؟ تا ته یې څه نو؟ ته خو داسې خو صحیح هدف مې دا و چې زمونږ علاقې ته راغلی یم چې خیر و چا سره. نو چې ستاسو علاقې زه به پکې نه ګرځم. داسې خبره نه ده، دا شیخ څوک و چې ته ورسره نو ته یې څه کوې؟ زما ملګری دی، ته خپل حد وپېژنه او خپل اصلیت. غریب سړی ګورک د چا غریبۍ پورې خندا مه کوه. زه تا رنګ کوم، ته زما موبایل نه اوچتې ملاوېږي را سره نه. خبره څه شی ده؟ خبره دا ده چې ته یو مستري سړی، هسې دې ما ته ډوز ایستې او غوټې غټې خبرې ده کولې چې پلانکې کمپنۍ کې رئیس یم او پلانکې دفتر کې زه کار کوم. زه د غریبو سره ملګرتیا نه کوم. دا زما ملګری دی، ملګری ما سره سمون خوري، زما سیل سړی دی، پیسې لري او موټر لري. تا سره زه ملګرتیا نه کوم. زه ورځه خپل کار کوم، بیا ما ته رنګ ونه کې. وره ته زما خبره ووایه، ما ته وګوره. څه خبره ده والکه؟ یو نفر د سره انډیوالي نه کوي، یاره سره خبرې نه کوي، نو څه کار لري چې ورسره کلک نه ختئ؟ ګوره شیخه ته غلی کښېنه ښه، زما او د ده خبره ته منځ کې مه راځه. څنګه غلی کښېنه؟ بس بس دا په خبره نه پوهېږي. ځه والکه ځه، په خبره نه پوهېږي، شرم نشته در کې. ځه خېجه موټر ته چې ځو. سلام علیکم ورور. ورور که راته ووایې د دې حویلۍ رئیس چیرته ده؟ ذبیح الله ته دلته یا مستري ته دلته څه شی کې؟ فکر کوم اوس دې رئیس صاحب ته ګاډي ماډي جوړې. والله که خو ته په ژوند کې مالداره شي، مستري سړی. او زه ورته ګاډي جوړوم چې خراب شي، همدلته ورسره کار کوم. السلام علیکم.
او هغه رئیس صاحب محترم زه تاسو ته بیا راځم فیاض راغلی او راغلم رئیس صاحب محترم په خیر رئیس صاحب دا واخله د ګاډي کیلي ګاډی مې هم سرویس کو او تیل مې هم پکې واچول ځکه چې سهار ته تاسو سفر لرئ مننه خیر الله راکړه رئیس صاحب محترم دا چې دی زموږ په کمپنۍ کې نوی کارمند دی او دې ثبت کولو لپاره ستا امضا ته ډېر ضرورت دی سمه ده زه به امضا کم او سبا دې راشي بیا یې دفتر نه به ایسي دا خو یو مستری سړی و. دا څنګه یو دم مالداره شو د دې قصه درته زه وکړم د نن نه یو څو کاله مخکې د دې یو هلک ملګری و ډېر کلک ملګری و لکه د ورور په شان هغې ورته د غریبۍ پیغور ورکړ او ویې شاړه سوانا دلته راشه ستړی مه شې ځوانه خیر اوسي تاسو ستړي مه شئ ودې پېژندلم هغه څو ورځې مخکې چې زما موټر خراب او تا راته جوړ کړلو او بالکل موین صاحب ولې نه څنګه اوس هم زوی څنګه دی ځوانه دغه هلکانو تا ته څه وویلې چې تی راته داسې خفه کړي موین صاحب دغه یو تور کالو والا نه دی دا زما ملګری دی د ډېر وخت راهیسې مې ورسره روډي انډیوالي ده څه مې چې ځان ته اخیستې او خوښ کړي هغه به مې دل هم اخیستل او خوښول خو ما ورته دا نه وویلې چې زه په یو مسترخانه کې مصري یم مایل دا به خفه شي ما ورته ویلې زه په یو کمپنۍ کې کار کوم خو چې نن ورته معلومات وشو نو ما سره یې ملګرتیا ختمه کړه ما ته وایي چې ته غریب سړی د خپل څادر سره خپې غځوه او دغه شیخ سره انډیوالي شروع کړې ده نه پوهېږم چې څوک دی خو نن سبا هر چا سره چې پیسې همهغه سره خلک خپل ولیم کوي هغه سره ملګرتیا هم کوي خو چې چا سره پیسې نه نو اخلاق هېڅ په کار نه راځي ځوانه بېشکه چې تا سره د پیسې نه خو ته د اخلاقو یو نمونه یې تا که ما سره په هغه ورځ مرسته نه وی کړې زما زوی به دلته نه و تا زما زوی ته دویم ژوند ورکړلو او دغه د موټر کلي ده دا موټر هم ستا او دې موټر کې چې څه دي هغه هم ستا دا واله نه موین صاحب زه دا نشم اخیستی ما ستا سره هغه همکاري او کومک د الله د رضا لپاره کړی د کم مطلب لپاره نه صحیح ده زم تا سره د الله د رضا لپاره دا کومک کوم او دا واله ګینې زه خفه کېږم بیا موټر خو ورته سړي ورکه نو نه دغه دومره پیسې دې د کومه کړې چې د کمپنۍ مالک هم شو رئیس هم شو او دومره ځمکه یې دلته واخیسته او بله خبره دې موټر کې چې څه دي هغه ستا لپاره ډېر قیمتي دي دا چی دی ډایمنډ هیرې اوه اوه پیسې لري او موټر لري تا سره زه ملګرتیا نه کومه زه ورځه خپل کار کوم بیا ماته رنګ ونه کې ځه والکه ځه په خبره نه پوهېږې شرم نشته در کې ځه اکشن شینواره صاحب بخښنه کول ته افس کې لږ کارونه زیاتي ځکه ناوخته شو هیڅ خبره نشته خو د حافظ څه شي ته وایي دفتر 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 نه پیژنې ګوره خبرې ته غوږ ده
څه خبره ده والکه یو انسان سره خبرې نه کوي او ملګرتیا سره نه کوي خو څه کار ورسره رئیس صاحب دا واخله د ګاډي چابي ګاډی هم پاک سرویس کو او ټانکۍ هم رئیس صاحب دا واخله د ګاډي چیلي ګوره زما خبره ورته ولې انډیوالي نه کوې نه یې کوم در سره غریبي ځوره کېږه تا سره زه ملګرتیا نه کوم پیسې پیدا کړه راځه ته ولې دونه پیسې خوښېږي خوښې مې دي قواره دي نه غواړم